دې نظم دی پارا فرمایش کون کی دی عجب خان زرمتای عطا محمد وردگ جمعدین مسافر نور محمد زرمتای شاکر کټوازی او د ټولو مسافرو د پارا او خاص او درامان آغا دبی او ابیبلا مقبول او غازی مرجان ته دی ټولو مسافرو ته دی دا نظم ډالی سالم احمد هجرت او مصطفی ته او په आवाज دی خوشحال خان زرمتی خاص مسافرو ته دی سعودي دبی مسافرو ته ترکیه چې مسافر دی ټولو ته دی مال طرف ډالی او خاص په کویت کې دولت نظری ته چې هغه اوس مسافر ده دا هغه زړونو نا خبر سوم زه چې کله خپله مسافر سوم زه د هر بې کوره افغان سوال قبلیږي د مسافر په ګریوان سوال قبلیږي دا هغه زړونو نا خبر سوم زه چې کله خپله مسافر سوم زه د عربی کورا افغان سوال قبلیږي د مسافر په ګریوان سوال قبلیږي روغ رمړ ځان مې لیونی ولیدو ما په ژوندون باندې مرګی ولیدو دوستان خو وایي مزې تا وکړلې ټولې خارج کې مې تا وکړلې زما له زړه نه یو الله خبر دی د کور د غړي نه باخبر دی پردي وطن ته مجبورۍ راوستم دغه ناځوانې غریبۍ راوستم ورځ لنډه ومه ورځ او شپه شمارمه د ژوندن هرې واده کې کشمارمه کپل سره مې مزدوري کومه د بندګانو بندګي کومه سپکې او سپورې یې په ځان منمه په ځان مې هرنګه خفګان منمه افتا کې یو ورځ رخصتي لرمه قسم د دغه خوشحالۍ لرمه غورز پلې خو جامې مینځما خیرانې لوکي یو کاسې مینځما تنخوا چې واخه مصرف کومه مصرف ډېر نه کوم پاسره کومه په ځان زیاتی کوم ځان نه ماړوم په دې مې حال لیونی نه خبروم شکر بیا هم کم ګوره چانه نه یم یو څوک لرمه بې جانانه نه یم زما فکرو کې ورځې شپې تېروي په ځان خلوږي یو تنګسې تېروي پټې له ځان سره خبرې وایم نن د هغې یاد کې سندرې وایم زما خپلې یو خوږې ملګرې په ژوند شریکې پښتنې ملګرې د ګلاب ګل نه هم نازکه یاره د تنار لمبو کې ورکه یاره بغیر لتانه ګوره ژوند مې ګران ده زما په تا باندې ټول کور سامان ده غمجنه دې نه راته نوره مسې د تا دوا کوم سرتوره مسې زه یوه بله خوشحالي لرمه لکه ګلاب په شان بچي لرمه شکل کې هر یو ډېر هوښیار ښکاري کمبختان ستا پلار کې بې پلاره ښکاري رانا بچی بیل بیل ماشوم پاته ده د پلار د مینې نه محروم پاته ده لورکۍ هم ډېره ښایسته ده زما وکړئ یقین د زړه ټوټه ده زما مسافرۍ داسې ګیر کړی یمه وړوکي زوی بلکل هېر کړی یمه سیکاله ورسمه شرمېږي رانه خواته مې نه راځي پټېږي رانه ما چې تر دینځه کې مزل کړی دا قسم د ما ورسره چل کړی دا په کومه ورځ چې کور ته زنګ وهمه قسم په خدای چې ګوره رنګ وهمه
غیر دروغ ورته رښتیا نه وایم خبره هېڅ ورته صفا نه وایم ورته وایم چې ګوره زه راځمه همدا کوم چې نن سبا راځمه میاشتې پرېږده پره خو یو کال تېر سي په دا وړو خو مې بد حال تېر سي بچي مې لږ شانته لوی سوي دي اوس بس خو په هر څه خو پوه سوي دي اوس ټول راته وایي دروغجن یې پلاره موږه د یرکو کبرجن یې پلاره د اورېدو یې هېڅ ستاب نه لرم د دې خبرو یې جواب نه لرم د وړو مور یوه ګیله کړې وه ما ورسره کلکه واده کړې وه ما ویل اختر ته خو اتمې درځمه دا سوچ ونه کیسې خالي درځمه تا ته جامې او غاړکۍ راوړمه درته د سرو زرو لښتۍ راوړمه قسمت له موږ سره یاري ونه کړه موږ په خپل کور کې خوشحالي ونه کړه کنکای اختر لوی اختر تیر سو څنګ خو په موږ لکه معاشر تیر سو د اختر شپه کې یې تقدیر ته زړل یې زما ګونګې تصویر ته زړل نه په ځوانۍ او پېغلتوب پویه سوه نه په خوښۍ او ناویتوب پویه سوه قسمت زما هم ډېره سپینه کړله مسافرۍ مې واچوینه کړله خپل کور کې خان و مخاني تېره سوه په سعودي مسافري تېره سوه د خېټې غم زه له هر څه وایستم نیستي د خپل کوره کاله وایستم نیستي له مانه څه خپلوان جدا کړل مانا یې ټول انډیوالان جدا کړل نیستي نارنج غوندې زبېښلی یمه کلکه څپېړه یې وهلی یمه نیستی کایسته ومه بدرنګ دې کړمه زه خو باچا ومه ملنګ دې کړمه نیستی خنجر باندې حلال پرهیزه جدا له کوره کلیوال پرهیزه د هغه زړونو نه خبر سومه زه چې کله خپله مسافر سومه زه د عربي کوره افغان سوال قبلیږي د مسافر په ګریوان سوال قبلیږي Kashmir Digital Computerized Studio, Circular Road, Quetta. Phone number 0301 37 28 350